دا د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د بوټ ګنډلو وړې کارخونې دي او لسګونه کسان دلته بوټ له پرمختللو او ماډرنو وسایلو پرته د لاس په وسیله ګنډي. د سید علي نږدې 10 کاله کېږي چې د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د بوټ ګنډلو دغه وړه کارخونه لري. نوموړی وایي چې 4 کاله یې د بوټونو د ګنډلو په یو لوی شرکت کې کار وکړ او له هغه وروسته یې بیا دلته دغه وړه کارخونه پرانیسته. د نوموړي په خبره چې اوس مهال ورسره یو شمېر کسان د بوټ ګنډلو پر زده کړه هم بوخت دي. خوب است الحمدلله شکر است. الحمدلله کارونه مو ښه دي او خپل ورځنی ژوند مو ورباندې روان دی. کارونه ټول په لاس دي نو سختي هم ډیره لري. زموږ له کارونو څخه ټول خلک خوشحاله دي او زحمت ډیر ورسره باسو. ما خپل کلونه د بوټ ګنډلو په زده کړه کې کار وکړ او اوس مهال له ما سره یو شمېر کسان دلته د بوټ ګنډلو په زده کړه کې بوخت دي. زموږ تولیدات ټول وطني دي، یعنی د بوټ تلی او نوره برخه ټوله دلته زموږ د خپل وطن ده او ډیر کم له بهرنیو هیوادونو څخه خام مواد راځي. د دغه وړو کارخونو مسؤلین وایي چې کارونه یې د تیرو 2 کلونو په پرتله باندې اوس ښه شوي او هره ورځ لسګونه جوړه بوټ ګنډي. دوی زیاتوي چې اوس مهال دغه بوټونه د هیواد یو شمېر شمالي ولایتونو ته هم صادریږي او که د یوې معیاري فابریکې د جوړولو او دغه راز د ماډرنو وسایلو د ورکړې په برخه کې ورسره مرسته وشي، کولی شي چې نورو هیوادونو ته هم صادرات ولري او له خپل هیواد سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. موږ هر ورځ په زیات اندازه بوټ ګنډو او یو شمېر کسان موږ ته ځینې تصویرونه راوړي او په فرمایش هم بوټونه ورته ګنډو. زما کارونه شکر ډیر ښه دي او ژوند مو ورباندې ښه روان دی. 9 کاله کېږي چې دغه کارخونه لرم او دلته په دې کار باندې مصروف یم. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته فابریکې جوړې شي. دا داسې کار دی هر څومره کسان په کار باندې مصروف کېدی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم که موږ ته یو معیاري فابریکه جوړه شي کولی شو چې موږ تر 10,000 کسان سره مصروف کړو. دا کار خلاصېدل نه لري او هر څومره چې کوي هغومره ورته اړتیا ده. الحمدلله شکر. الحمدلله زما 2 کاله کېږي چې دلته کار کوم او د خپلې کورنۍ ټول لګښتونه له همدې لارې پوره کوم. زموږ له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې فابریکه راته جوړه کړي تر څو ټولو خلکو ته یو غریبي برابره شي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې جوړ شوي بوټ د کیفیت له کبله ښه دي او دغه راز بیه یې هم کمه ده. دلته موږ راغلي یاستو چې د خپل د وطن تولیداتو څخه یو جوړ سپلی ځان ته واخلو. والا دا سپلی چې موږ ګورو تر یو حده پورې د خپل د وطن له ټولو شیانو نه لکه چرمې د هر شي چې د دغه وطن کې تولیدیږي او کیفیت هم نظر نورو سپلیو ته ښه ده. ځکه چې ډیری سپلی مثلا له نورو هیوادونو راځي یا ګازي هغه ممکن صحت ته هم ضرر ولري مثلا او د خپل دغه فضا لپاره هم ډیر ضرر لري او دا بس د خپل تولیدات د وطن دي هم کیفیت ښه ده او هم ډیر مناسبه بیه باندې موږ کولی شو دا راونیسو. د یادونې وړ ده چې د بوټ ګنډونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 300 د بوټ ګنډلو لویې وړې فابریکې فعالیت کوي او ډول ډول بوټونه تولیدوي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، د تخار ولایت.